د فوټبال شپږ اړخیزې سیالۍ چې د بلخ ولایت په کوربتوب په لار اچولې شوې وې د هرات ولایت د اټک انرژي فوټبال لوبډلې په اتلولۍ او د بلخ ولایت د یاران نور فوټبال لوبډلې په دوهم مقام ګټلو سره پای ته ورسېدې. د دې سیالیو پر مهال د سمنګان، جوزجان او هرات ولایتونو د فوټبال لوبډلو استازو هم شتون درلود. بل خوا بیا د بلخ ولایت د فوټبال فدراسیون مسؤلین د داسې سیالیو پر مخ اچولو څخه موخه د ځوانانو هڅونه او ملاتړ یادوي. این مسابقات دوستی بین ولایات است، میتونه از این طریق به تیمای ملی راه پیدا کنند. ما در بازی خود 5 بازی را انجام دادیم که 2 مساوی 2 برد و 1 باختی که با تیم اتک داشتیم و بازی خود اونجا مکملا بازیکنان خود امتحان کردیم که ما میتونیم برای قهرمانان آمادگی خوبتر داشته باشیم. لبل لوري یو شمېر ورزشکاران د دغه ډول سیالیو پیلېدو ته خوښي څرګندوي او د فوټبال د لوبغاړو د ودې په برخه کې ستر ګام بولي. برگزاری همچون مسابقات باعث رشد و پیشرفت ورزش در سطح کشور میشه و خوشحالیم که این تورنمنت در ولایت زیبای بلخ برگزار شد در شهر مزار شریف. همچون برنامه ها برای رابطه ورزشکارا مفید و موثر می باشد به خاطر استعدادیابی برای فوتبال تیم ملی. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د فوټبال فدراسیون هر کال د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د لوبغاړو د ودې او هڅونې په موخه په دغه ولایت کې د مینوالو په شتون سره ترسره کوي او سږکال هم د مزار شریف ښار په کوربتوب د 6 لوبډلو په ګډون دغه سیالۍ ترسره شوې.